دستي د پرلط د کمیټې ذمهواره کس دا وویله چې پرلط خرڅ شوی دی په یو څو پسو او په یو څو غویانو او په څو موټرسایکلانو. په دا ولس ته واضح کړي په دا فیصله کې ستاسو سره یوه خبره نه ده سوې، په یوې مذاکراتو کې تاسو نه واست. یو بله خبره هم چې دی واضح چې 15,000 پاسپورټ ورجوړي یا اویزې یو کال دپاره پرې ورکوي یا 15,000 لغړي کارډونه دي. زما منریم دوستانو دا وخت د چمن د پی ټی آی ضلعي صدر د محمد وطنیار سره موجود یو چې پر سوشل میډیا رنګارنګه خبرې کیږي. دا ویل کیږي چې نوی پرلط د څلورو ګوندو لخوا کښېنول کیږي چې په هغه کې پښتونخوا جمعیت ورسره لغړیان او پی ټی آی هم ورسره ده. په دې کې راځو د دې پوښتنه به د محمد وطنیار څخه وکړو چې دا نوی پرلط کله کښېنول کیږي او د کومو ګوندو لخوا کښېنول کیږي. ولس ټول و نوي پرلط ته انتظار دی. اوس به پوښتنه د محمد وطنیار څخه وکړو. د محمد وطنیار صاحب که دا راته نوی پرلط څه ټیم کښېنول کیږي او د کومو ګوندو لخوا به دا پرلط اعلان کیږي او په دې پرلط کې به څوک ګډون کوي؟ په نوي پرلط په حواله خو نه موږ تاریخ اعلان کړی دی، نه موږ فلحال هغه موقف زه اوس نسم ښکاره کولی. هغه خو موږ په ټول ښار باندې پر خانانو، پر ملکانو، پر علما کرامو، پر ټولو سیاسي تنظیمانو، پر لغړیانو، پر دې زموږ کوشش لګیا دی چې موږ پرلط کښېنوو او هغه به بیا ټول ښار ته ظاهره شي. موږ به ټول ښار ته ورښکاره کړو وروبه شي چې پرلط پر دغه ځای باندې دی، پر دغه ځای باندې موږ پرلط کښېنوو او پر دا تاریخ باندې کښېنوو. د پرلط تاریخ اوس فلحال تاسو نسئ واضح کولی چې کله کښېني. تاسو چې کله میټینګونه وکړو په میټینګونو کې تاسو څه وویله چې نوی پرلط به کله په هغه کې موږ ودې ته ټیم ورکړي په وجه د دې چې کومه فیصله نهایت کاسي کړې وه یا کوم قیدیان راغلي وو په ورځ باندې کومه فیصله وسوله، نو د دې وجې څخه موږ ودې ته میټینګان وکړل. تاریخ ودې ته موږ په دې ورکړي چې هغه دا کوم دا پاسپورټ دی بیا د دې دا سوچ کې دی چې دا پاسپورټ لاګو کیږي یا د دې د وجې دی لاګو کوي. نو موږ په دې وجه ودې ته ټیم ورکړي چې فلحال عادي 11 ورځې پرس ویله فلحال عادي شناخته کارت دستګره نه منله کیږي، د شناخته کارت ترتیب روان دی. مطلب دا ځای اوس تی نسئ ظاهره کولی چې نوی پرلط به پر کوم تاریخ وي، څه ټیم به وي، د کومو ګوندو د طرفه به وي؟ فلحال دا ځای موږ نسو ښکاره کولی. دا یوه پوښتنه بله ده د محمد وطنیار څخه وکړو. د محمد وطنیار صاحب که دا راته ووایاست ستاسو خو په مرکز کې هم د پرلط په حواله ډېر ښه موقف روان دی چې په اسمبلیانو کې ستاسو د پارټي د طرفه ډېر سخت بیانونه ستاسو د پارټي ملګرو وکړو. کوم وخت چې د پرلط ټولېدی پر سټیج باندې نایت الله کاسي صاحب اعلان کاوه یا مذاکرات کېدو، په دې کې حواله ته ولس ته ووایه په دا مذاکراتو کې تی واست، په دا اعلان تی خبر واست، په دې کې تاسو پوښتل سوي یاست نه یاست پوښتل سوي که ولس ته دا شی وایي؟ بلکل په دا کې موږ شاکر سنګري صاحب په دا کې موږ نه یې پوښتلی سوي. واقعي زموږ پارټي په دې کې په مرکز کې ډېرې خوارۍ وکښلې، ډېر محنت یې وکړي د دې چمن ولس دپاره، د دې دروازې دپاره چې دا برته هغه رقم پر شناخته کارټو پر دستګره باندې سي. او په دې شي باندې موږ څه کومه دوی د پردو لاندې یا په بندو کمرو کې کومه فیصله کړې وراله دلته اعلان کړله، په دا شي باندې بلکل موږ هېڅ حال نه لرو، هېڅ تعلق نه اوسه. او دا ولس ته واضح کړي په دا فیصله کې ستاسو سره یوه خبره نه ده سوې، په یوې مذاکراتو کې تاسو نه واست؟ په یوه مذاکراتو کې موږ نه وو، په یوه داسې میټینګ کې موږ نه یو ورغوښتي، نه په یوه مذاکرات کې موږ ګډون ورسره کړی. کوم وخت چې د پرلط د ارجنټ ټولېدی اچانک ټولېدی په دا ورځ باندې تاسو و دغه کمیټې و ذمهوارو کسانو ته دا نه ویله چې دا پرلط مه ټولوئ، ورځ دوې به لا نور کښېنو چې دا فیصله سمه ښکاره سي؟ دا خبره تا یو چا سره نه وکړه؟ بلکل هېڅ چا دا مجلس نه دی ښکاره کړی. ما له پخوا دې زما د پارټي ملګرو ټلیفونونه راوکړل چې ځان راورسوه داسې فیصله ده د قیدیان را روان دي. نو موږ ډېر خوشحاله وو، په ډېر ښه جذبه باندې اول زه پخپله ور روان سوی یم. سړی د ټول ولس وي مشترکه مسله د حل کېږي. ته یقین ومنه چې بیخي بېعده د خوشحالۍ هغه ورځ وله هغه په دې کې بلکل چې مجلسونه وسو پر سټیج باندې زه هم پخپله چې دا هسې ورغلم 2 منټه نه دي تېر سوي پر ما د تقریر غږ وسو، بیا ما په تقریر کې په ډېر ښه انداز باندې زموږ د دې قیدیانو دغه وکړه رهبري مې وکړله چې دا ډېر ښه د خیر کار دی چې زموږ قیدیان د 2 میاشتو یا د 1.5 میاشته بعد راري سي او بیا دوی دونه غټه فیصله کړې ده په ډېر ښه انداز باندې برته به دا شناخته کارټو دستګره باندې به دا خلک اوري وراوړي راځي به دا یو ډېر د خوشحالۍ خبر و. خو دا نه په هغه غړي چا موږ ته واضح کړې ده، نه یو سیاسي پارټي تنظیم والا دا مجلس کړی دی، هېڅ مشاورت په دا کې نه دی سوی، نه موږ په دې سره په دې خبرې نه د دې سره موږ تعلق لري. او بله خبره برایم اخیستن دستي د پرلط د کمیټې ذمهواره کس دا وویله چې پرلط خرڅ سوی دی
په یو څو پسو او په یو څو غویانو او په څو موټرسایکلانو. په دا والا ستې د پرلت د کمیټې ذمهواره کس دا وویله چې پرلت خرڅ شوی دی په یو څو پسو او په یو څو غویانو او په څو موټرسایکلانو. په دا والا باندې که تاسو څه ووایئ؟ دا خو یقینا د افسوس خبره ده پر میډیا هم چې خلک هم دغه وایي. دا خو د دې ټول ولس سره ډېر غټ ظلم دی، ډېره غټه جفا ده چې هر چا کړې ده. موږ په نه شاباش ورته وایو. بالکل د دې وطن سره دا غټه غداري ده د دې دونه مظلومانو سره، خاص کر د بارډر و د بولدک و د چمن څه کم مظلوم ولس دی. دلته دا د دې یو لو کاروباري منډې ده، زموږ د تګ و راتګ لاره ده او پر دې باندې سودا کول، پر دې باندې مقصد د خپلو څو غویانو دپاره، د څو موټرسایکلو دپاره، د څو موټرو دپاره داسې سودا کول دا زما خیال دی مناسبه نه ده. خو داسې په تصدیق باندې وینې ماته په خپله واضح دا شی په مرکب نه دی معلوم چې آیا دا سودا چا کړې ده، کومه ګوندو کړې ده یا لغړیانو کړې ده یا هر چا چې دا سودا کړې ده. زه په دې تحقیق نه یم خبر، خو پر میډیا دا شی چې خلک وایي چې دا شی حقیقت لري. او بله خبره په اخره کې د چمن ولس ته کوم پیغام لري؟ د چمن ولس دا پیغام لرم چې د ټول د چمن ولس دی تیار اوسي، ټیټ دی اوسي. لکه څه ټیم ګوره د ازادي داسې اسانه نه ده. هر ځای انقلابونه، هر ځای یو جدوجهد، هر ځای چې مقابله سوې ده هغه ځوانانو کړې ده. د چمن ولس ته زما دا پیغام دی چې څه ټیم زموږ دغه روزګار دی زموږ څخه اخیستی دی د یو کال عرض. تاسې راسئ په دې ټول ښار کې وګورئ، د دوکاندار خوله به په خندا نه ویني، د دوکاندار سره به درې ګراکه د ورځې نه ویني. نو آخر کار دغه زموږ دوکانونه، دغه زموږ مارکیټونه دا ټول سنساریږي. زموږ دغه د وطن دغه بچان، دغه ځوانان، دا ټول خلک به ځي په پنجاب کې به مزدوري کوي، په کراچي کې به مزدوري کوي. نو دا زموږ تباهي ده. د چمن د ولس مې دا خواستي چې څه ټیم پر دې باندې غږ وسو، په یو داسې جذبه به راځي لکه څنګه چې د بنګلادیش هغه وزیر اعظم دغه یوت ځوانانو، هغه تکړه د سټوډنټ ځوانانو د هغه پره باچي ور ختم کړو وړاندې کو ورزده. په کار ده د موږ داسې پر دغه مسله باندې د زموږ د روزګار مسله ده، پر دا باندې موږ پره جدوجهد وکړو، پر دې ځانونه هم قربان کو، سرونه هم پر قربان کو، سر مال پر قربان کو راوځو. چونکې دا زموږ د کاروبار، زموږ د وخت، زموږ د سلو کالو څخه زموږ د کاروباري یو لوی غټه منډې ده چې نن یادې پر موږ پاسپورت کوي. دا په یو صورت موږ نو سرمنو دا پاسپورت کدي یو بل خبر هم چې دی واضح چې 2500 پاسپورت ور جوړي یا اویزه یو کال د پاره پرې ورکی یا 25000 لغړي کارډونه دي. زما په خیال سره دا د دې وطن سره، د دې ولس سره، د دې مظلومان سره دا یو ډیر لوی خیانت، یو ډیر لوی غداري ده چې هر څوک کوي. د دې په سخت مش خلاف یو او دغه ولس سټیم به داسې ټیم به مراسي چې دغه خلک بشکاره سي، بیا به دغه ټول ولس پر مخ باندې لارې ورته کوي داخل وته. ډیره مننه. ته دا وایې چې مطلب ولس چې ټول بیا که موږ د پرلت اعلان وکړي، ولس چې ټول زموږ سره په دې پرلت کې شرکت وکړي. بالکل په کلکه مړانده باندې زموږ سره راوځي، بالکل په زړه نه اچي ولس. د دغه ولس اتل شپې سوي دي، 5 شپې به نورې تېرې سي، 6 شپې به نورې تېرې سي. په کار دا دی در هغه به تر پرلت ورته واچو او هغه فیصلې به انشاءالله را روانې پلا داسې به نه کېږي چې هغه به یو 2 او 3 کس او 5 کس مخصوصه به هغه فیصلې کوي، یا هغه چې کوم چا کښېناوي د پرلت په هغه کې کومې سیاسي پارټیانې وجود درلودي، د هغه سربراهان به دا فیصله کوي د دغه پاسپورټ او د تذکرې او د شناخته کارت څخه د لاګو کوي. ډېره مننه.